د پخوانۍ زمانې خبره ده، په یو کلي کې یو خان اوسېدو. د هغې خان یو نوکر و چې ډېر ایماندار او نیک سړی و. د وخت پابند و، په وخت به کار له راتلو او په وخت به کور ته تلو. دغه خان د دې نوکر نه ډېر خوشحاله و او ډېر خیال به یې ساتلو. څه وخت پس یوه ورځ دا نوکر کار له رانغی. نو خان دا سوچ وکړ چې زما دا نوکر خو ډېر ایمانداره سړی دی، کیدای شي دی نن ځکه کار له نه وي راغلی چې تنخوا یې کمه ده. نو تنخوا یې ورله زیاته کړه. یو څو میاشتې پس دا نوکر یوه ورځ بیا کار له رانغی. نو خان په غوسه شو او په تنخوا کې چې ورله کومه اضافه کړې وه هغه یې ترې واپس کټ کړ. خان خپل نوکر ته وویل: ته هم عجیب انسان یې چې کله مې درته تنخوا اضافه کړه نو تا هیڅ زما څخه مننه ونه کړه، او چې کله مې هغه اضافه پیسې واپس کټ کړې نو بیا دې هم څه د خفګان او نارضایۍ اظهار ونه کړ. دا ولې؟ نوکر ورته وویل: خان صاحب، ما چې کومه ولنۍ رخصتي کړې وه په هغې ورځ زما په کور کې یو ماشوم پیدا شوی و، ځکه کار ته نه وم راغلی، او دا دوهمه رخصتي چې ما کړې وه نو په هغې ورځ زما مور وفات شوی و، په هغې وجه کار ته نه وم راغلی. کله چې تا ما ته تنخوا زیاته کړه نو ما دا سوچ وکړ چې دا د ماشوم خپل رزق د ځان سره دنیا ته راوړ، او کله چې تا هغه اضافه واپس کړ نو بیا ما دا سوچ وکړ چې زما د مور دپاره چې الله پاک په دنیا کې کوم رزق مقرر کړی و هغه زما د مور د مرګ سره ختم شو. نو په دې وجه مې د خفګان څه اظهار ونه کړ. نو درنو لیدونکو، په حدیث شریف کې راځي چې خپل اهل او احیال باندې خرچ کول هم صدقه ده. خپل اهل او احیال په ځان بوج مه ګڼئ، ځکه چې الله پاک چې هغوی پیدا کړی دی نو د هغې رزق یې هم پیدا کړی دی، او ستاسو په ذریعه الله پاک هغوی ته خپل رزق وررسوي.